واوې شرکت واشنګټن پرې بندېزونه ولګول خو مسکو ورله غېږ ورکړه. واوې شرکت په 1908 زیږدیز کال کې د چین په شېنژېن ښار کې رامنځته شو. واوې د ټېکنالوژۍ د وسايلو په برخه کې د نړۍ ترټولو ستر شرکت دی چې په لويه کې د ټېکنالوژۍ په برخه کې کار کوي او اوس مهال زياتره توليدات او چوپړونه یې د ځيرک موبايلونو، کمپيوټرونو، انټرنېټ او نورو برخو څخه دي. دغه شرکت 40 مېلېارده امريکايي ډالر پانګونه کړي، نړیوال فعاليت کوي او د کوونکو شمېر یې په 2008 زیږدیز کال کې 1,88,000 تنو ته ورسید. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چینایي واوې شرکت د بندېزونو په تور لیست کې ورشامل کړ. شنونکي وایي چې په واوې شرکت د امریکا د بندېزونو موخه دا ده چې په کوچني یعنی چپ صنعت کې د چین د وړاندې تګ مخه ونیسي. ټرمپ امریکايي شرکتونو ته امر کړی دی چې نشي کولای ترڅو له چینایي شرکت واوې سره راکړه ورکړه ولري. ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه شرکت چې له واوې سره سوداګري کوي نو له امریکایي کمپنیو سره یې باید پرې کړي. تر اوسه په واوې کمپنۍ د امریکا د بندېزونو څرګند لاملونه نه دي ښودل شوي، خو ویل کېږي چې واوې په خپلې نوو وسایلو کې 5G ټېکنالوژۍ ته ځای ورکړی و. ویره دا وه چې که چیرې واوې د 5G ټېکنالوژۍ په کارولو سره اروپا او امریکا په لاس کې واخلي نو په یادو بازارونو کې به د امریکا لپاره سرخوږی رامنځته کړي. د ټرمپ لخوا په واوې د بندېزونو له اعلان وروسته د نړۍ ډېری کمپنیو له واوې سره خپلې اړیکې غوڅې کړې او سوداګرۍ ورسره وځنډولې. په چین کې د اقتصاد شنونکي وایي چې په حقیقت کې امریکا د چین پر وړاندې څرګنده اقتصادي جګړه پیل کړې او غواړي په دې سره په اروپا او امریکا کې د چین اقتصادي لاسونه ورغوڅ کړي. واوې شرکت د ټېکنالوژیکو وسایلو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر شرکت شمیرل کیږي. کمپیوټرونه، موبايلونه، ټلیفونونه، انټرنېټي آلې او په لويه کې د ټېکنالوژۍ په برخه کې ډېری تجهیزات د واوې په نوم سره په بازارونو کې موندلی شئ.